غزالی رحمت الله علیه لیکلي دي سمایدت مندو وروجه په درې قسمه ده. یو عام روجه ده دا کوم ما تعالی یو خاص روجه ده او یو د اخص الخواص روجه ده سمایدت مندو. عام روجه کومه ده؟ عام روجه ما تعالی کوم کوي چې سر خوراک پکې نه کو سکات پکې نه کو خپل به سره نه ملاويږي نور پکې ارس کو دروغ وایو چغلي کو دوکه کو یو قسم ګنام داسې نشه په کوجه کې چا مون روجه کې نه کو دي ته عام روجه خجا ما تعالی روجه نشو. یو خاص روجه ده دا زموږ اساس روجه ده. یو خاص روجه ده خاص روجه څه ته وایي زمایدت مندو چې د دې دریو شزونه نه روجه وي دا رنګ د زما استاد وګم روجه وي خاص په وګم باندې غیبت ناو زما استاد پوزم روجي ښا زما استاد سترګم روجي زما استاد جبم روجي او زما استاد لاس او د خپل روجي دا نه کانو خلق روجه ښا. الله پاک دې موږ ته د روجه موږ ته الله جل شانه مو ته د روجه دار اساس کی. دریم روجه امام غزالی اخص الخواص روجه ده. اخص الخواص روجه سره چې دې ټول شزونه نه روجي او دې سره سره د دنیا فکر پړ کی نه صرف بس د الله ذات پړ کی ښا صرف د الله ته توجه چې د دنیا فکر سر نه پړ کې اړوي نه د انبیاء کرام روجه ده د پیغمبرانو روجه ده. الله پاک دې موږ تاسو د روجه دار وګرځي.